د زون په کچه خوست کې افغان طیور اماراتي شرکت چې موخه د روسیې او پاکستان هیوادونو څخه د چرګوړو واردېدل د عمومي دفتر پرانیست. د دغه شرکت مسؤلینو یاد شرکت د چرګانو د خدماتو په برخه کې یو مخکښ او باوري سرچینه وباله. افغان طیور شرکت به د دې ولس د ټولو فارمرانو د ټولو ډلرانو چې هر ستونزه وي هر تکلیف وي موږ به تر مرکزه لوړو مقاماتو ته رسوو او په آینده کې به موږ د خپلو فارمرانو لپاره با کیفیته واکسین راوړو، با کیفیته دوا به راوړو او با کیفیته دانه به راوړو، ایګریډ چرګیړی به راوړو چې په خوست کې تر اوسه کم تر سترګې کېږي. نرخې کې تغیر رامنځته کېږي خو حقیقت کې د نرخونه چې دي د په بل شي پورې تړاو لري. کله که په خوست کې تقاضا ډېره شي د عرضې په نسبت عرضه ډېره شي د تقاضې په نسبت ریټ ټیټېږي. کله چې تقاضا کمه شي عرضه زیاته شي بیا ریټ ټیټېږي. دا په دې پورې تړلی دي. دلته ځینې نور کسان بیا افغان طیور اماراتي شرکت د کوچنیو کاروبارونو د ودې لپاره ښه بولي او زیاتوي چې دغه شرکت د خصوصي فارمونو سره هم مرسته کولی شي او ترڅنګ به د بیو په ټیټولو کې هم مهم تمام شي. موږ غواړو چې په دې سکتور کې د ولس حمایه وکړو. ولس کې خاص الخاص د تجار طبقې باید موږ حمایه وکړو. په هیڅ صورت موږ نه غواړو چې چاته خنډ پیش کړو او د چا په کار کې ورته مشکل پیش کړو. ځکه مشکل په هغه وخت کې جوړېدلی شي که دا موږ په انحصار کې واخلو. همدا واړه کاروبارونه دي چې لوی کاروبارونه سپورټ کوي. موږ د افغان طیور اماراتي شرکت یو د ټولو نه مهم او اساسي اجنډا همدا ده چې موږ د افغانستان په خاص سطح باندې واړه کاروبارونه ایجاد کړو، د واړه فارمدارانو سره همکاري وکړو، هغوی ته زمینه برابر کړو، هغوی ته مشورې ورکړو تر څو د هغوی کاروبار په پښو باندې ودرېږي. د معلوماتو له مخې افغان طیور اماراتي شرکت 4.5 لسیزې وړاندې په هیواد کې فعالیت پیل کړی و. خوست کې د مهال لسګونه د چرګانو روزنې خصوصي فارمونه فعالیت لري چې د غوښو په برخه کې یې تر ډیره د خلکو اړتیا ورپوره کړې.